دوستانو سلامونه. که تاسو د یو داسې برنامې یا اپلیکیشن یا ډاونلوډر ویډیو ډاونلوډر چې ورته وایي د هغه په لټه کې یاستئ چې تاسو فقط دوه کلیکونو کې په دوه کلیک کولو سره یا دوه ځله چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو دا یو ویډیو ځان ته ډاونلوډ کړئ. نو تاسو ته به زه نن یو داسې برنامه وښیم. پلی سټور ته به لاړ شم. پلی سټور کې دغه برنامه چې تاسو نه بلیک هول دا به تاسو له ځان سره ډاونلوډ کړئ. افغانستان کې شته د پلی سټور کې کېدای شي بعضې هیوادونو کې نه وي، خو فعلا دا برنامه ما دلته ډاونلوډ کړې ده. نو زه په اوپن باندې کلیک کوم. په باندې چې مې کلیک وکړ هغه نه وروسته به اوس مثلا زه غواړم چې له فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کړم. فیسبوک ته ځم. فیسبوک ته تاسو به هر ویډیو چې تاسو غوښتله چې کاپی کړئ ډاونلوډ کړئ ځان سره، نو تاسو باید لینک کاپی کړئ. هغه که یوټیوب کې وي، که په ټیک ټاک کې وي، همداسې کوم بلې برنامه کې وي، مثلا انسټاګرام کې، نو تاسو به فقط لینک کاپی کوئ. زه په دغه ځای باندې کلیک کوم. هغه نه وروسته به کاپی لینک چې مې که بیک به لاړ شم، بیرته به همدغه برنامه خلاصه کړم. همدا برنامه چې مې خلاص کړه بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ ګوري بلیک هول پیسټډ فرام یور کلیپ بورډ، نو دا کوم لینک چې و هغلته پیسټ شو. نو ګوري پلیز ویټ یې ولیکه ډاونلوډ. ګوري نو ډیر په چټکتیا سره یا چټکۍ سره به تاسو ویډیو ډاونلوډ ګوري ډاونلوډ کمپلیټ ولیکه. نو کمپلیټ شي زه به تاسو ته په ګیلري کې هم کوم نو بیرته به بیک لاړ شم او د موبایل ګیلري ته به لاړ شم. ګیلري ته چې بلیک هول په نامه فولډر په پیدا کړل تاسو لیدل شي. ګوري بلیک هول کې دغه ویډیو چې و 1 دقیقه او 2 ثانیې ده. نو زه به تاسو ته پلیم کوم. دوستانو سلامونه. که غواړئ نو دا ویډیو ګوري تاسو ډیر په چټکۍ سره ویډیو هم ډاونلوډ کړه او د ویډیو سایز هم هغه ده، مثلا کوالټي یې ښه ده. زه به په دې درې ټکو کلیک کوم. ډیټیلز ته به لاړ شم. ډیټیلز ته چې لاړم ګوري تاسو لیدلی شئ چې 920 په 900 کې 900 پکسلو کې دا د دې ویډیو کوالټي ده. نو په دې توګه تاسو کولی شئ چې له بلیک هول څخه په یو کلیک باندې ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو که ویډیو مې خوښه شوي در سره لایک کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ د کمنټ لارې شریک کړئ. نو که چینل ته نوي راغلي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې تاسو ته همداسې نورې معلوماتي ویډیوګانې زه در سره شریک کړم. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ اوسئ.